دا حج او زکات ورکول دا نه توره ده نه سړیتوب دی هېڅ خبره نه ده زکات ورکول هېڅ خبره ده د ډانګو نه دې ځان بچ کړه لکه د 15 لکه ولدا زکات ورکوي د خلصارې خو چې کو 15 کروڑه شوي او 10 کروڑه شوي 80 کروڑه شوي بیا زکات نه ورکوي په دې باندې د 40 کروڑه 1 کروڑ ورکړي دلته بسمه کول نه علي پرینګ روډ باندې ها دا مولا خوځګار دي مړه د دین علاوه د خپلوانو د گاونډیانو د غریبانو د یتیمانو حقونه ادا کا زکات خو هیڅ خبره نه ده زکات خو یو کتاب مې کوته په انډیا کې زکات نه وي یو پکې انګریزو هغه انګریز د خپل مسلمان نوکر مسلمان منشي او لراغه ویل سیبو سب تفسیرات مده او کور بل یې کې روزګاری بل یې کې تفسیرات مې کارخانو کې اور لګېدلې دي هغه د आवाज نه کوي به ته ویل تا ته لګې می څو 3 پیریته ویل سیب تا ته ما کارخانو کې اور لګېدلې دي هغه سره راپورته کوي څه دی ویل کارخانو کې اور لګېدلې نو زه څه وکم کلاش ویل وجنی ویل نه مثلا ځان پېګه انګریز ته وایي ویل د مسلمانانو نه یو خبر اورېدلې ده چې کله په 40 روپو کې 1 روپۍ ورکي په مخلوق باندې خرچه وکي دا یو کم 40 روپۍ چې دا نه ځای کیږي ویل ما په دغه مسله عمل کړی دی الله شه زما کارخانه ور نه اخلي هغه دي کارخانه وسوري د انګریز کارخانه ونسوله اما ته زکات ورګو کنه مړه چې بیا دا د 2 لکه د 15 لکه ولدا زکات ورکړي د خلصارې او چې کو 15 کروڑه شوي او 10 کروڑه شوي 80 کروڑه شوي بیا زکات نه ورکړي په دې باندې د 40 کروڑه 1 کروڑ ورکړي دلته بسمه کول نه علي پرینګ روډ باندې ها دا مولا خوځګار دي مړه 2 کروڑ باندې کیږي په دې کروڑ باندې پرینګ روډ باندې څنګه والا او خلک تسلیم شي وي واسم دغه سره سي 4 د سره کاټنم دی هغه سي 4 د سره اسیم تخلص تسلیم شي وي نړیر به وقوف سره دی ډیر خامقل سره دی دا او پسند کې چې کوم غلا کوي دا اجي سیبو دا امیر سیبو دا زکات چې نور کوي او پسند کې چې غلا کوي د سند غلنه دا ډیر بدترین غل دی دا عام غلا کوي تم غلا کوي خو د سن واقع کې لګ انصاف شته ولی هغه خو اکثر د مالدار نه اغلیت د غریبانو حقوق زکات پتا باندې فرض ور دي نه کو د سن غل چې څنګه مجرم دی دا که ته مجرم ردی حق تام وو وغمو